بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالا یم. په کوهاټ کې د پولیسو پر یو موټر په وسلوال برید کې د پاکستاني افسر په ګډون 4 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تر برید وروسته وسلوالو د پولیسو موټر هم سوځولی دی. پر همدې موضوع د نور بحث لپاره له بل استودیو په خبرونو کې وصل دی زموږ همکار ښاغلی علمالدین فیضي. فیضي صاحب ستړی مه شې، وخت په خیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. فیضي صاحب که د برید نور جزئیات راته وړاندې کړي، ووایي چې په ټوله کې د پاکستان امنیتي ثبات څنګه ده؟ بله لالی صاحب، پاکستان له دې نه مخکې هم یو په سیمه کې یو له ناامنه هیوادونو څخه و او دغه ناامنۍ اوس هم دوام لري، لکه څنګه چې تاسې ورته اشاره وکړه. نن په د خیبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې د پولیسو، البته د یو افسر پولیس په ګډون 4 تنه هغه مهال وژل کیږي چې د دوی پر موټرو کاروان باندې وسلوال برید کیږي او کله چې دغه پولیس سرتیري وژل کیږي د وسلوال راځي دغه موټر ته هم اور ورته کوي. دغه راز له دې نه مخکې په بلوچستان کې چې ډېر یو ناامنه سیمه ده د پاکستان، دلته هم څو بریدونه شوي دي چې له امله یې 6 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دغلته هم څو موټرو ته اور ورته شوی دی او حتی ځینې راپورونه وایي چې په یوه پیښه کې پر امنیتي سرتیرو د پاکستان برید شوی دی او په دې برید کې 2 پولیسان وژل شوي دي او د هغوی موټر ته هم اور ورته کړی. یعنې دغه د موټرو ته اور ورته کول او دغه شان بریدونه دا یو په پاکستان کې نوې خبره ده. د دې مخکې ډېرې کمې داسې پیښې رامنځته کېدې، خو په ټوله کې پاکستان کې ناامنۍ له پخوا روانه وه. دغه پیښې داسې نوې پیښې نه دي او له دې نه مخکې هم هلته دغه شان بریدونه شوي وو. ښه، فیضي که راته ووایي چې په افغانستان باندې چې پاکستان برید وکړ، آیا کوم نوي غبرګونونه ورته لرو په کور دننه د کور بهر؟ بله لالی صاحب، لومړی خو باید دا ووایم چې شیبه وړاندې مې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو بونګوونکې ویډیو ولیده چې په هغې کې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا په ننګرهار بهسود ولسوالۍ کې د شوي برید پاتې شونو یو ماشوم په ژړغونکي غږ باندې او په ډېر ژړبږونکي غږ باندې د خپلې د کورنۍ د غړو، د ورور، د خور، د پلار او د مور پوښتنه کوي او هغه بل کاکای چې په دغه پیښه کې ژوندی پاتې شوی دی له هغه نه دا زارۍ ورته کوي چې زما خور چیرته ده، زما ورور چیرته ده. یعنې د ده ماشوم که هر څوک دغه ویډیو ګوري زه مطمئنه یم چې ورته ډېر کلک جګرخونه کېږي او ورته ژړی راځي. نو زه هم ډېر کلک جګرخونه کړم. الله تعالی ما ته وګورئ د وروسته د زه بیا ها زه دې بیا شو نه زه زم زه په موټرسایکل باندې زه دې بیا زه دې بیا ها دا اوس زه موټر زو کنه زه موټر راولم زو یا کنه وای زه زه زم کنه زه لالا نه زه د پاتې بس دې کنه زه پاتې خالي وره زه دې لالا نه کنه د جوړ ته له پوسټ زه ته له پوسټ زه له ګولو لوي شافري ګوره وزنه ته زه نه سم هغه کوم اوس کوم ګوتو دا ډېر تکړه سړی دی، دا نر سړی دی، دا نر دی، ډېر نر دی. ما ډېر ښه ما مسکشه ها دا لکه کو دا لکه خولې ته ورچ یو ګوت بزه کوم یو بته دا لکه خولې ته ورچ یو ګوت نو یو ته افرین بدلکه دا لګو دا وخره دا زماره لپاره د موټر راو زوګل نو نو زوګاله زوګ کتل ته ولې کړه غواړو ما مسکو هي الله تی بشي بس ما دیو دا لګ نتا څنګه بد دی وګوره اوس ټول ورځو ها ټول ورځو ګاډي کې زو مالک ما مزه به موټر را روان کوم سې د ټول بل صحیح زه موټر چالان زو کنه ته دا اوس کې ورځ خلاص بيزو
ته دا اوس که دا خلاص کړه د موټر چالان په لاره وګورئ روجه دا دغه و دا لږ وروسته به لاړ شو هلته وایي لاره بنده د موټر چالانو هم نه لاره بنده ده لاره کې وایي سیلاب راغلی دی خو ځو که نه دواړه ورځو که نه ته دا اوس که بیا په لاره کښېنئ که نه زه یم اجل او دغه راز په کور دننه غبرګونونه زیاتو دغه په بهر کې په نړیواله سطح هم دغه غبرګونونه دوام لري چې زه یو نمونه د بخښنې نړیوال سازمان پر ننګرهار د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه خورا اندېښمنونکي بللي او دغه پیښو د بشپړ او خپلواک او بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. بلخوا ایران په خپل لومړي غبرګون کې د منځګړیتوب غږ راپورته کړی او ویلي چې مونږ یا ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې منځګړیتوب وکړي او دغه ترنګړي اړیکې عادي اړیکې ته راواړوي. خو تر اوسه نه پاکستان او نه د افغانستان حکومت د ایران دغه غوښتنې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. راشو په داخل ته د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو دغه د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیالې روزمري کارو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او دغه پیښه ښاغلي متقی غندلې ده او دغه پیښې جزئیات ورسره شریک کړي دي او په دغه پیښه کې کوم جنایت ترسره شوی دغه ثبوتونه ورته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې هم په دغه پیښه کلکه خواشیني ښودلې ده او دې هم ژمنه کړې چې پر دې برخه کې به خپلواکي څېړنې وشي او دا به او هغه نور چې دلته ملکي خلک تلفات شوي دي او شهیدان شوي دا به نړیواله ټولنې ته وړاندې کوي. تحلیل په څه ده؟ آیا امارات یا په ټوله کې اسلام آباد پاکستان به دې ته راضي شي چې ایران د منځګړي په توګه وټاکي؟ تیر ته په کتو لالی صاحب له دې نه مخکې موږ کومې تجربې چې لرو قطر منځګړیتوب وکړ کله چې د افغانستان پلاوی قطر ته لاړ او د پاکستان پلاوي سره وکتل. د پاکستان د پلاوي غوښتنې غیر منطقي وي او کومې غوښتنې چې د افغانستان خلکو درلودې هغه منطقي وي هغه ومنل شوې حتی د هغه منځګړیتوب لخوا ومنل شوې مګر د پاکستان د غیر منطقي غوښتنو له امله هغه خبرې په همغه وخت کې بې پایلې پای ته ورسېدې. بیا وروسته ترکیه هم منځګړیتوب وکړ بیا هم هغه پلاوی چې له پاکستان لخوا د یوې ځانګړې کړۍ لخوا البته معرفي شوی و هلته هم د غیر معقولې غوښتنې درلودې. داسې غوښتنې د خپلې کورنۍ موضوعات راخیستل هلته له افغان پلاوي سره شریکول په داسې حال کې چې افغان پلاوي ورته ویل چې دا خو د موږ موضوع نه ده دا مسؤلیت د موږ نه ده لکه څنګه چې دوی هغه کومې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې فعال دي هغه د افغانستان مربوط نه کیږي او دا د پاکستان مسؤلیت ده چې د هغوی سره کینی خبرې وکړي یو جوړجاړي ته ورسي نو هغه په افغانستان پورې تړله چې تاسې ورسره جوړجاړی وکړئ نو افغان پلاوي ورته ویل چې هغه تاسې داخلي موضوع ده. بیا وروسته سعودي عربستان ته همدا دواړې پلاوي لاړل هلته هم نتیجې ته ونه رسېدل. خو زه فکر نه کوم او کارپوهان هم په دې اند چې د ایران منځګړیتوب به هم پایله ورنه کړي. لالی صاحب نورې بلې موضوعات ته هم زه باید راشم چې په خپله پاکستان کې چې کوم موضوعات دي هغه دا چې په پاکستان کې افغان محصلینو باندې فشار زیات شوی حتی په پنجاب کې محصلین نیول شوي دي په هغوی فشار راوړل شوی د دوی په لیلیو باندې برید شوی ده. بلې افغان محصلین هلته په ویزو قانوني طریقې هلته درس وایي هغه خو د دغه سیاست له دنه ټول جدا خبره ده مګر دوی په محصلینو باندې هلته فشار راوړی. وروستۍ خبره به دا وکړم چې زلمي خلیلزاد د افغانستان سولې په چارو کې پخوانی استازی د امریکا البته د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اسلامي همکاریو سازمان نه دا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې چې پاکستان کوم برید وکړ او هلته ملکي خلک شهیدان شول دا باید وغندي. خو له بده مرغه تر اوسه دغه سازمان کوم غبرګون نه دی ښودلی خو موږ هیلهمند یو چې هم نړیواله ټولنه هم د اسلامي همکاریو سازمان او هم ګاونډي او هم سعودي عربستان دا ټول دغه پیښه وغندي او په پاکستان باندې نړیوال فشارونه هم زیات شي. فیصل له معلوماتو د نړۍ مننه کور آباد. سلامات اوسئ.